او د های لیول کرکټ ز ما سره ډېر کرکټرز و ټیم کې نو اوس چې مشغولېدم خو هغه څنګه زه ډېر ینګ ایج کوم خو کرکټ مې دومره چې هغه 20 سال 25 سال چې لیول مې هغه سره برابر و ایون دا غزتا ته ز فرست کلاس کرکټ مې چې کله پاکستان کې ډومېسټک کرکټ کې ټول پاکستان کې 10-12 ټیمونو د 10-12 ټیمونو پاکستان کې چې کرکټ کوي خپل ټیلنټ باندې مې مدد شکر الحمدلله 19 grade 2 first class last A matches overall ټول پاکستان ته تمره شکر الحمدلله کړی دي بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخون کې مهربان ذات دا وخت شاګرد کرکټ اکیډمي کې موجود یم اج بادشاہ صاحب تاسو به زمانہ ډېر خپې جانې فرست کلاس کرکټر او پی سی بي لیول 2 کوچ چې ډېرو اکیډمو کې کار کړی تل د لپاره پښتنو لپاره یو ښه سوچ او یو ښه پیغام راوړی دی دا وخت د خیبر خلکو لپاره هم ډېر ښه سوچ کړی چې مخکې څنګه تاسو پته د خیبر خلک به چیرته چې اکیډمي و د دې ځنه به صدر راتلل او تکلیف به هم کریانه به هم لګی دي خو دو یو ښه سوچ وکړو چې خیبر خلکو لپاره نږدې اکیډمي کولا وکړه اج بادشاہ صاحب سره موجود دي سره د دوی په دا سوچ باندې د دوی په دا کار باندې خبرې اترې کو لمون سره اوسه اج بادشاہ صاحب د ټول ناول خو دلته پروګرام کې هرکاري استری مشه ډیر مننه تاسو ډیر شکریا ده کوم چې د ترالو او د موږ سم د شرکت وکړو سرجی د ټول ناول ته دا وایي چې د خیبر خلکو د لپاره مو د څنګه سوچ وکړو د سوچ څنګه راغلو چې د خیبر خلکو د لپاره دلته یو اکیډمي کولاول پکار دي بسم الله الرحمن الرحیم دا خو تقریبا 2 کال نه ذهن کې وو چې ما کې اورال ټول پېښور کې مطلب افغانستان کې سپیشلی د پېښور کې مختلف اکیډمي کې ما ته کوچینګ کولو نو هغه د ماشومان دلته نه اوس 13 ماشومان ډېر زیات دي هغه ته پرابلم دی چې هغه ماشومان څخه مخه چې غټ نه وړو کې څوک ترې نشي نو ټیلنټ پکې ډېر زیات و دلته موږ خبر خبره کې نو دلته دوه تقریبا یو غنټه یو طرف نه یو غنټه بل طرف نه کړی لګي دی پکې پیسې خو ځنه کسان داسې چې برداشت وکړي خو دا ټایم ټول نه زیات مشکل ته خار دی نو ما دا و چې دلته موږ خبر کې مطلب خاص کر د جمرود شاکاس کمبار شلوبار فیزیکس فیسیون ایتابات نغو پر موږ دا چې دا ماشومان دومره لري چې یو ټایم بچت شي او بچا کومره پیسې لګي هغه یو په څلور 15 ته بچت شي کریم بچت شي ایکسترا چکم چارجز دی هغه بچت شي او چکم فیسیلیټیز دی حالت دي ان شاء الله چې هغه ټول ته موږ پروواید کړی دي ټرافیک وکټ دي سیمنټ وکټ دي ناکینګز دي ته فیلډینګ ایریاز موږ سره هاسټل دي اس طرح شکر الحمدلله بالکل روډ د پاسه ماشوم ته بالکل تکلیف شته نه پکې لکه ماشوم څنګه ګاډي نه کوشي هر طرف نه مطلب روډ شته نو صرف یو منټ فاصله کې تقریبا 50 غز کې روډ پاسه اکیډمي ده سرجی درته وایي چې د راس یار په 3 ورځې کې دومره کسان کینو که ما خپل پوسټ هم د یو ځل پوسټ مې صرف دومره کړو چې یو کس به ماته وایي چې سرجی دا اډرس ماته څنګه تر ما داسې یو پوسټ کوم سره نو ما له اوسه پورې افیشل خپل پیج نه چلولم نه پهلا ورځ باندې تقریبا 25-30 کسانو سره نن هم د ډېر کسانو تقریبا 40 کسان پورې نن د درې څلور ورځو ډېر سم ماشومان چې هغه په میچز کې بيزي دي تقریبا 10-15 ماشومان نور هم شته ما په خیال چې اوس نه د ما څلور ورځو تقریبا 50 پورې ماشومان موږ سره چې هغه خپل اډمیشن دغه داخله دي ته کنفرم کړی دي سرجی تاسو یو وعده کړی ما په ویډیو کې کتلی تاسو ویل چې پلان 30 کسانو به اډمیشن چکم دی نه خلم هغه 30 مونږ کړی ما خیال 35 ته 36 ته مرسول یو ایکسترا ما چې 7 کسان هغه نورم کړی دي بقیا ما ته ویل چې دا کې پور ماشومان است دي یتیم ماشومان د سکه شي هم اپ کې برداشت کړی دي د 30 خو پرې ما غنه بغیر نورم د سي چې هغه مخبل ان شاء الله ایکسترا کړی دي پکې سرجی تاسو په خپل کرکټ لڅنګ سوچ راغلو زه بچپن کرکټر یم پیدایشي خبره چې سکول لیول باندې چې کله زه پنځم کې هم چې کله زه های سکول شپږم ته لاړم تقریبا 12 سال نه 19 او د های لیول کرکټ زه ما سره ډېر کرکټرز و ټیم کې نو اوس چې مشغولېدم خو هغه څنګه زه ډېر ینګ ایج کوم خو کرکټ مې دومره چې هغه 20 سال 25 سال چې لیول مې هغه سره برابر و فیسیلیټیز نو ټیم کې د سہولت نو اکیډمي نو کرکټ کوچز نو ایون دا غزتا ته فرست کلاس کرکټ مې چې کله پاکستان کې ډومېسټک کرکټ کې ټول پاکستان کې 10-12 ټیمونو د 10-12 ټیمونو پاکستان کې چې کرکټ کوي او کوچز وو خو لکه یو دوه خبرې ما ته کوچز نه کړي صحیح شو کنه د بار چې اوس د څنګه سہولت فیسیلیټیز دي پیچز دي ټرف پیچز دي ناکینګ پیچز دي ایکسترا مطلب ډیر زیات هر څه تر مویا شو موږ دا څنګه تلو هغه جمخانه ته تلو یو غنټه بسون 2 غنټه نه غلګي 2 غنټه هغه درګي ټول ټایم د ځای کې او شاته نه فیملی نن د هغه نو سپورټ چې موږ ته ویل چې دلته نه شي نه کولی
په خپل ټیلنټ باندې مې مدد شکر الحمدلله 19 ګریډ 2 فرست کلاس لیسټ اے میچز اورال ټول پاکستان ته څومره شکر الحمدلله کړی دي سر جی دلته خو نن سبا څنګه پته کرکټ کې ډېر خلک غریبانه وي هغه د پیس واس شي د اډمیشن واس نه لري هغه سره غیرت کیږي هغه ما فلم ویلې دی هغه سره چې کوم داسې ماشومان چې بالکل مو پیګو یتیم دی مده یتیم چې شاته څوک وسشتنه هغه مو بالکل فری اف کاست کول شو هغه سره سامان نشته امیته کول شو بال پروند مسله ته امیته کول شو ان شاء الله چې مثلا نشته داسې ماشوم چې وی چې هغه ټیلنټ پکې هغه A to Z ان شاء الله زه په کول شم سپانسر کول شم سر جی درته وای چې نورو اکیډمو کې دومره یو کس له ترقی نه ورکوي نه پښتون له ترقی نه ورکوي هغه مخکې میچونه نه پرېږي تاسو هم دا سوچ کنه تاسو به ترقی ورکوي کم ټیلنټ چې وي دوکې دا بس سکرین لراواله مخکې وي بوزي نه اورال کې پکې کې دا خبره خو څو چې څوک ته چاله مکنه ورکې شکر الحمدلله مونږ کې پکې کې څومره اکیډمي دي کوچز دي بهرحال دا چاته نشو چې هغه ممکنه ورکې او که څوک داسې کوي نو دا خو زیاتی دی سره دا پلیئرز حق دی چې څوک هم دی که دلته ما سره افغانیان به ماشومان دي بچي دي دلته موږ سره خپل فاټه ماشومان دي دلته ما سره پېښور ډفرنټ ځینې نور مردان چرسده پېښور دا د موږ دی کې یو شان دي دلته دا ټول یو دی که هغه خپل بچي دي که هغه هر ځای ټول موږ یو شان دي انشاءالله چې چا کې څومره ټیلنټ یې غلا منډه تړه وهو سر جی دا ته وایي چې فلحال مو د یو برنچ ته سوچ کنه بل ځای کې هم داسې د اکیډمي کولا وایي کنه فلحال دوی ته سوچ دی فلحال دا موږ ډېر انشاءالله ډېر کافي ځای ما سره تقریبا د 300 کسانو ځای دلته دومره نرس اخته چې پکې 300 ایزي موږ په یو ورځ باندې کور کولای شو کې د ماشومان سره یو څه خبرې کوو بیا اخر کې تاسو خپل میسج هم ورکړئ نن د څه د کوم علاقې سره تعلق ساتي زما نوم محمد افرید او زه د شاکز اوسیدونکی یم او زه لکه پیدایش مې باړې دی او زه اوس دلته راځم دې اکیډمي ته دا زموږ کور سره نږدې ده کرکټ له سوچ څنګه راغلو یار دغه داسې ځای یعنی دلته خواري زیاته کیږي که نور اکیډمو کې خواري زیاته کیږي تاسو بعد نور اکیډمو کې هم وخت تیر کړی وي نه مونږ نورو اکیډمو کې هم تیر کړی خو مونږ سپیشلی دا کوچ هم چې مونږ دلته ولیدو دې نه ښه کوچ مونږ بل چېرته نه لیدلی دا لکه هر یو بالر ته خپل ټایم ورکوي بیټسمین دپاره خپل ټایم ورکوي داسې نه چې لکه یو دا ښه بیټسمین دی دې ته زیاته موقع ورکړي دا کمزوری دی ته کم لکه چا څومره حق کېږي هغې ته هغه محنت ډېر کوي او جی نور اکیډمو له به تلئ ستړي کېدی به هم هغه تکلیف بیا چکریانې به مو هم لګولې ډېرې به لرې وي دا اکیډمي نورو خلکو له څه پیغام ورکوي چې دا اکیډمي ښه دلته تاسو هم داخله وکړئ دا پیغام به زه خپلو ملګرو ته ورکوم که نه چې دا داسې ده چې لکه خپل د خیبر ماشومانو دپاره ده دا تاسو د کور سره پرېوځي دلته کوچ هم پی سی بي سره پاتې شوی دی افغانستان کې هم ټریننګ ورکړی دی دا میسیج زه ملګرو ته ورکوم چې دلته راشي زر تر زر اډمیشن وکړي تر ته وایي نوم څه د کوم علاقې سره تعلق ساتي زما نوم محمد خان دی او موږ د شاکس نه یو مینز ویګټ نه او بس مینز ویګټ نه راځو کرکټ سره هم ډېر شوق دی شکر الحمدلله ډېر شوق هم دی کرکټ سره دا راته وایي چې دلته سره سرجي یعنې خواري کوي محنت کوي وای ناٹ موږ چې درې څلور اکیډمۍ جوین کې خو داسې کوچ موږ نه لیدلی لکه څنګه چې دا کوچ دی او ډېر متاثر شو موږ درې څلور ورځو کې دی نه نورو اکیډمو کې دې کې څه فرق دی دلته خواري زیاته وه که هلته خواري زیاته وه اکیډمي به میشن کوي نه خواري بس هلته هم ډېره وه بس فلحال دلته څلور ورځې چې موږ څومره گیم وکړو نو موږ سره ډېره محنت وشو خواري وشوه بس او لاندې اکیډمیانو کې هم داسې خواري شوه خو لکه څومره چې د څلور ورځې کې موږ سره د اکیډمي کې وشو داسې موږ نه لیدلی لږه جی دا راته وایه چې هغه والدینو ته څه پیغام ورکوئ جي چې هغه وایي چې د کرکټ ښه شی نه دی او دا لکه بچي چې کوم دی کرکټ لا نه پرېږدي بهر میسج دا ټولو څومره پیرنټس دي هغو پر سپیشل دا صرف دا نه چې کرکټ لپاره لاړ شي داسې ماشومان دي که هغه فوټبال شوقي دي که والیبال شوقي دي که کرکټ شوقي دي مطلب یعنې سپورټس چې څومره هم دی زه دا یم چې هغه خپل اول ایجوکیشن فرست پریورټي ایجوکیشن ته ورکړي ایجوکیشن اول دی هغه نه بعد سپورټس دی خو بیا چې کله دا ماشوم را درومي سیکنډ ټایم کې هغه 1 بجې 12 سړی 1 بجې 2 بجې پورې خپل کور ته رسېدی شي هغه نه بعد چې کوم دی 2 بجې 3 بجې نه ونه تر ماښامه پورې هغه په کار چې سپورټس کې انوالو کړي اني سپورټ دا نه چې خامخا سپیشلی کرکټ کې خو داسې ځای له بوزي چې ماشوم د پیرنټس ته پته چې د ماشوم باندې ته پلاني ځای کې اکیډمي کې لګیا دی خاص په ماته سپیسیفیک ځای چوي
دا چې دا ماشوم دا نه چې د ماشوم ته کلی کې گیم کوي او دا ماشوم ته د پدن چا سره ناسته کوي مغټو سره ناسته د وړو سره ناسته نه سبا د نشه ایستي مطلب بالا شي نه دي ګندګيري دي نو کم از کم ماشوم چې حالت چې ته کلی کوڅو کې گیم کوي دا ته څوکیداري په نشي کولای نو بجای دا چې خاص ځای لولګي چې ته هغه پښتنم کولای شي هغه یو میسج هم کولای شي را ماشوم دشتا کنهشته نو کم از کم دا چې ماشوم دی د غلطو خلکو نه بچ شي صرف دا نه چې د پلیئر د خامخا انټرنیشنل پاکستان ته ورسیږي افغانستان کې یو ښه انسان هم چې جوړ شي سره سر جی دا اخیری کوېسچن درنه کوم ځکه دا کوېسچن مالا په کارو چې مخکې مې کړی وای کرکټ سره نشونه خلک بچ کېدی شي یا ماشوم بچ کېدی شي دا لازمي خبره ان چې څومره سپورت دنیا څومره سپورت دی هر یو سپورت دی ماشوم بالکل نشي تکرم نشي نږدې کېدی ان ماشوم کله نشي کوي چې کله د یو سایډ کې کله بل کوڅه کې کله یو ځای کې کله بل ځای کې لازمي خبره چې دا نشه کوي خو چې کله سپورتس کې د ماشوم بالکل د شي نه ډېر لري په غورځيږي سره دا بیا محفوظ شي ډېر مننه ټیم را کولم یو جهان مننه د دې ویډیو مطلب مې دا چې ډېر خلک داسې وي ډېر بچي داسې شته چې هغه د دې نه ځي او صدر لځي کریانې هم لګي تکلیف هم کوي مهنت او خواري چې کم دی هلته ورسره دومره نه کېږي دا درته زه په چیلنج سره وایم چې بل ځای نه بدل د تاسو سره مهنت او خواري ډېره کېږي نو د دوی کانټیکټ نمبر یو په سکرین لګېدلی وي ضرور دوی سره رابطه وکړئ او دلته راشي انشاءالله په ایډمیشن کې به هم در سره گزاره کېږي په فیس کې به در سره هم گزاره کېږي ډېره مننه چې هر چېرته هم ملم خوشحاله آباد لره نورا کمال اجازت دلی الله په امان